لبيك اللهم لبيك لبيك لا که د حجر اسود په مسح کولو باندې خلکو ته ضرر رسیدی. 201 پوښتنه: که د حجر اسود په مسح کولو او یا مچولو باندې خلکو ته ضرر او تکلیف رسیدی، لکه د موجوده وخت په ډیرو وختونو کې چې همداسې حالت وي، نو څرنګه وکړي؟ ځواب: د حجر اسود په مسح کولو او یا مچولو باندې چې و نورو خلکو ته ضرر او تکلیف رسیږي، په دغه وخت کې به نه حجر اسود مچوي او نه به یې مسح کوي، بلکې مخامخ به حجر اسود ته ودرېږي او لاسونه به پورته کړي مخامخ و حجر اسود ته، لکه لاسونه چې پر ایږدي، او په لاسونو سره به اشاره وکړي او دا کلمات به ووایي: بسم الله والله أكبر ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. او تر اشاره کولو وروسته به خپل لاسونه مچ کړي. اللهم لبيك